هلمند والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي غونډه کې ګډون وکړ چې د جهادي مدرسې د ممتازو شاګردانو د ستاینې په مخه جوړه سوې وه او د جهادي مدرسو عمومي رئیس الحاج شیخ الحدیث مولوي عبدالواحد طارق صاحب هم حضور درلود. په دې غونډه کې د هلمند علماو شورا مرستیال شیخ مولوي محمد ګل محمدي صاحب، د پوهنې رئیس الحاج مولوي محمد یواز انصاري صاحب، د بیلابیلو ریاستونو رئیسانو، د هلمند جهادي مدرسې رئیس او استاد شیخ مولوي محمد عیسی بریالي صاحب، استادانو او علماء کرامو برخه درلوده. د جهادي مدرسې استاد شیخ مولوي عبدالغفار صاحب پیلیزه وینا وکړه او د غونډې د موخې او محتوا په اړه معلومات وړاندې کړه. د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ طارق صاحب د علماو شورا مرستیال او نورو علماء کرامو د علم پر ارزښت، اړتیا، احکام او فضایلو خبرې وکړې. د جهادي مدرسې د مسؤلینو او استادانو هڅې وستایلې، د خدمتونو څخه یې مننه وکړه او هغوی ته په چارو کې د لا بریالیتوب هیلې څرګندې کړې. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وویل هلمند والي په خپله وینا کې د جهادي مدرسو عمومي رئیس صاحب او ټولو مشرانو ته له ښه راغلاست ویلو وروسته وویل د لوی خدای جل جلاله شکر باید ادا کړو چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې په خپل هیواد کې د علم حاصلولو فرصت راته برابر شوی دی. نو پکار ده چې طلبه کرام وروڼه د دې عظیم فرصت څخه ښه استفاده وکړي او خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نوموړي د جهادي مدرسې د مسؤلینو او استادانو د خدمتونو څخه مننه وکړه، شاګردانو ته یې نیکې توصیې وکړې او د علم د قدر او د استادانو احترام، د وخت پابندۍ او اړوند د نور مواردو برخه کې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب د هلمند جهادي مدرسې او مرکزي دارالایتام څخه لیدنه وکړه. د جهادي مدرسې د ممتازو شاګردانو ستاینه غونډه کې د علم د ارزښت په اړه وینا وکړه. طالب العلمانو ته د تشویق، زیار او وخت پابندۍ په اړه لازمې توصیې واورولې. همداراز ښاغلي حاجي والي صاحب د مرکزي دارالایتام څخه لیدنه وکړه، تدریسي او اداري چارې یې وکتلې او د شاګردانو سره یې نغدي مرسته هم ترسره کړه. د هلمند جهادي مدرسې رئیس صاحب راغلو مشرانو ته ښه راغلاست ووایه، مننه یې وکړه چې د دوی سره یې په دې مراسمو کې شرکت وکړ او د دوی بلنه یې ومنل. نوموړي له خپل لوري د ممکنه خدماتو د لا پیاوړتیا ډاډ څرګند کړ او له ټولو مسؤلینو څخه یې په اړوند برخو کې د همکارۍ او نیکو مشورو هیله وکړه. همداراز ښاغلي حاجي والي صاحب د یاد پلاوي په ملتیا د مرکزي دارالایتام څخه هم لیدنه وکړه. د یاد دارالایتام له امیر مفتي محمد نسیم صاحب او استادانو سره یې ناسته وکړه. د چارو د ارزونې ترڅنګ د دارالایتام له شاګردانو سره نغدي مرسته هم ترسره کړه.